په داسې یو عذاب کې گرفتار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. اخیری باندې کوم هغه ډېر بندونه دی پکې چې ما خدایه جنتی کا بې حسابه بې کتابه، ما خدایه جنتی کا بې حسابه بې کتابه، ما کړي په دنیا کې زندگی د لعذابه، از غو سره مې ژوند خبر نه وم له ګلابه، ګناه که مې په سر راوړې ډېره له ثوابه، چې زه خو د وحشت د لومې ښکار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. چې د دې زما د نظم عنوان دی سوال د دې عنوان دی ژوندو سره د ژوند په لیکه شمار ومه پښتنو، ژوندو سره د ژوند په لیکه شمار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. په مخ کې د طبقاتو فرسوده غوندې سړی وم، څه داسې بېماني غوندې شوده غوندې سړی وم، فضول غوندې سړی وم، بېهوده غوندې سړی وم، خو زه خو حقیقت کې پاغونده غوندې سړی وم. د خلقو په ذهنونو کې شکمار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. یو څو سړي د ټولو ګودامونو مالکانو، یو څو سړي د ټولو ګودامونو مالکانو، یو څو سړي د دنګو محلونو مالکانو، یو څو سړي زمونږ د قسمتونو مالکانو، یو څو سړي د سرو زرو د غرونو مالکانو، او زه په دغه هر څه څوکیدار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. خبره مې کولی شوه خو خوله نه وه خالقه، چې ما ته د خبرو اجازه نه وه خالقه، زما خو په وجود پورې نامه نه وه خالقه، دنیا و خو زما په کیسه نه وه خالقه، په خپل کور کې د نورو په اختیار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. چې جنگ مې د پردو خلقو په زور کور ته راوړی، چې هر یوه پیښه کې مې اور کور ته راوړی، چې لاش مې په اوږو د سکر رور کور ته راوړی، تندی مې خپل مات کړی دی ما شور کور ته راوړی، په داسې یو عذاب کې گرفتار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. اخیری باندې کوم هغه ډېر بندونه دی پکې چې ما خدایه جنتی کا بې حسابه بې کتابه، ما خدایه جنتی کا بې حسابه بې کتابه، ما کړي په دنیا کې زندگی د لعذابه، از غو سره مې ژوند خبر نه وم له ګلابه، ګناه که مې په سر راوړې ډېره له ثوابه، چې زه خو د وحشت د لومې ښکار ومه پښتنو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار ومه پښتنو. ډېر ښکلی ډېر مزدار نظم. او اقبال مومند صاحب په اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما پیغام دا دی، زه ګورم او وینم زمونږ چې دا کوم نوی کول دی په دې کې چې کوم شاعران دي دوی حقیقت دا دی چې په دې نوي دور کې ډېر معنی خیز او ګټور او ډېر ښکلي او په زړه پورې شعرونه وایي او لیکي، که هغه نظم دی او که هغه غزل دی، خو دغه ارتقایي سفر چې دی نو دا ډېر چمتو او په مخ په بر